د صلات تسبیح منځ اسانه طریقه زده کوي او نیت یې زده کوي چې دا به څنګه کوي. د رمضان المبارک میاشت شروع د کم از کم یو پیره په دې ټول رمضان کې خو چې هر مسلمان نارینه زنانه وکړي. ښه خبره خو دا ده چې اخري اشره روانه ده چې سړی هره شپه کوي او که هره شپه نه چې کم از کم په طاق شپو کې خو خطا نه کړي او که دام نه نو په ټول رمضان کې خو دې یو پیره وکړي. زما په خیال چې کوم انسان یو پیره مو نه کړي نو د دې خیر نه محرومه کېدل دي نو چې چېرته ترې نه محرومه نه شي. نو طریقې زده کوي. دا هغه مونځ دی کوم چې نبي علیه السلام خپل تره ته وښودو چې په ژوند کې کم از کم یو پیره وکړه او د هغې په واسطه باندې امت ته وښودو. موږ چې د بزرګانو او د سلفو عمل ته وکتو نو د هغوی نه دا مونځ څه دی ثابت دی د هغوی د عمل نه چې صلات تسبیح مونځ یې کړی. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی او د امام بخاري رحمت الله علیه استاد دی. د هغه مبارک د عمل نه ثابت دی چې هغه به کوو او هغې دوه طریقې هم ښودلي او دا دویمه طریقې زما په خیال باندې لږه اسانه ده. نو زه تاسو ته صرف دا دویمه طریقه وایم چې په دې طریقه باندې کوي. ګوره جی اول نیت دی نو نیت یې داسې وکړه چې څلور رکعاته صلات تسبیح کوم خاص الله تعالی را مخ مې د کعبې شریفې په لور که الله اکبر یا څلور رکعاته نفل صلات تسبیح مونځ کوم. دغسې وکړه چې څنګه تاته اسانه بس دغسې نیت دی. د دې نه پس چې الله اکبر وکړې نو ثنا به شروع کړي ولا اله غیرک پورې چې وي نو دلته به 15 پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 پیرې به ده ووې. که په دې پسې ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم وې نو ښه خبره ده او که نه وې نو دغه پورې څه ده والله اکبر پورې کافي ده. 15 پیرې د ده ووې او د دې نه پس به اعوذ بالله بسم الله ووې او الحمد به شروع کړي. ولد والین امین نه پس به سورت وي او چې رکوع ته لانې تلې په ولاړه دقلته به 10 پیرې ووې. بیا چې رکوع ته لاړ شي سبحان ربي العظیم د 3 پیرې ووې او د دې نه پس به 10 پیرې په رکوع کې بیا ووې. سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد دی ووې او 10 پیرې به دغلته په ولاړه بیا ووې. سجدې له لاړې په سجده کې د تسبیحاتو نه پس به 10 پیرې بیا ووې. د یو سجدې نه راپاسې او بلې ته لانې تلې په دې منځ کې چې دا کومه وړه ناسته ده دلته به 10 پیرې بیا ووې. دویمې سجدې ته لاړې د تسبیحاتو نه پس به 10 پیرې بیا ووې. نو چې په لومبي رکعت کله پاسې که نه نو ډایرکټ به 15 پیرې دا شروع کړي او 15 پیری چې دی پوره کو نو به بسم الله او به الحمد او به د فاتحه نه پس سورت او د سورت نه پس به 10 پیری رکوع کې به 10 پیری د رکوع نه پس به 10 پیری په هر سجده کې او د سجدو په منځ کې بیا 10 پیری. ګوره دا په هر رکعت ته چې پاسې نو لومبه 15 پیری دی په هر رکعت کې لومبه 15 پیری دی او باقی په ټولو ځایونو کې څه دی جی 10 پیرې دی. په دې به تاسو پوه شوي یې. اوس شمار به څنګه کې نو په دې ګوتو باندې کوه دې ګوتو له زور ورکوه که چې ګوتې له بې دې بلې له بې دې بلې له لږ لږ زور ورکوه نو په دې طریقه باندې څه کوه جي شمار کوه. اوس که ته په دې کې غلط شو په یو ځای کې د کم وویلې نو په هغه بل ځای کې څه وکړه جي سیوا ووایه. که په یو ځای کې پاتې شو لکه په رکوع کې پاتې شو نو دغه شان سمع الله لمن حمده کې پاتې شو نو په سجده کې 20 پیرې ووایه. که په یو سجده کې پاتې شو نو په دې بله سجده کې 20 پیرې ووایه یا د سجدو په منځ کې 20 پیرې ووایه. نو دغه شان طریقې سره چې په یو ځای کې پاتې شو په بل ځای کې پوره کا او چې په یو ځای کې کم شو نو په هغه بل ځای کې هغه مقدار څه کا برابر کا. نو په یو رکعت کې 15 پیرې او په ټول منځ کې دا 300 پیرې څه کېږي جی دا راځي. په دې به تاسو پوه شئ. خو دلته په وړه قاعده باندې نشته. ښه په دویم رکعت کېناستې نو دا وړه قاعده چې دا به ډایرکټ شروع کې او دلته به نه وې او دغه شان په اخره قاعده چې کېناستې نو هغه به هم ډایرکټ التحیاتو شروع کې او هلته هم 10 پیرې ویل نشته دی. انشاءالله په دې باندې به تاسو پوه شوي یې. ښه په اسانه طریقه باندې وکړئ، ښه په اطمینان او ښه په توجه سره وکړئ، ښه په عاجزۍ سره او د هغې نه پس الله ته وجاړئ، توبه او استغفار وکړئ، ډېر ګناهونه پې باندې الله معاف کوي او د ډېرو د مشکلاتو د حل ذریعې الله جل شانه ګرځوي. نو په خپل هم زده کوئ او شومتوب پکې مه کوئ چې بل مسلمان ته ورسوئ هغه ته طریقه زده کړي او عمل پې وکړي نو زمونږ او ستاسو به هم پکې ثواب وي. وصلی الله علی النبي الامین.